یاره زه بیا دلته یو پټه ووایم که نو ما که هم زړه چولی دی ډېرې شو هر ځای کې لاره بنده کړې دا خبره خو دا خبره بله ده که نه ما چې څونه پوښتنه وکړه الله خوا دې تاسو ته ځای درکړی هغلته هېڅوک هم نه راځي اول دا ته نه راځي بیا دا مشتریان نه مقصد داسې دی راځي چې تاسو ټول هلته لاړ شئ مجبوره دي دا خلک چا نه چارواله بیخی ماندرالای مانه چیستا چارواله نمیمونه برادر شاروالی خو برای جای داده لیدی چارواله کو که جای داره نه احمد باش گپ نزن و چه میزنی داد کامره بیادر گفتم که شما مقصر هستین میگن نه مقصرم از بس قبولم نمیکنم کوئی کس قناعت نداره نه خب بس چی کنی باید قناعت بکنی بله بله روی سرک است بند کردیم با واقعیت خود چی کنیم مجبور از راه حل نیست راه حل مهربان است راه حل نشان بدن که ما اون کار انجام بدیم بچه می چادر چند نوع چادر داری چی رقم بچه زیاد بس خوش میکنه در این وقت زمان زیادتر خوی زمان دوره جمهوری امارات است زیادتر کندوری خوش میکنه اینا رقم این رقم چادر د کمپال له څه خاطر لري والا کمپال خو ورو کاند جمی کې ګرمي همدا د خاطر لري او والا کمپال چې نه پوښي به دی خو خي ګوره ها به سینو بغل کې به ډاکټر دا ورځي د شکرونه واسه لکه نه واده چې کړي بس پارټي او شکر سره پکار الحمدلله الله ناراضي الله دې ناراضه نشي دې نوم اصلا کې هندي پانیپوري هندي ژبه کې پانیپوري ورته وایي او په پښتو کې نوم خاص نه لري خو بیا هم لکه هندي ژبه کې ترجمه چې واړې د پښتو ته واړې پاپړ اوبه راځي پاپړ اوبه پانیپوري پاپړ اوبه راځي پاپړ اوبه ډېر ښه لوتیسا کنوروت است ناشتا است ناشتا است او منجله است منجله دیگه خجیر خجیر بلغاوه چند بلغاوه بلغاوه یا بغلاوه بلغاوه بلغاوه هغوی نه مې دغه غوښتنه ده چې خپل وخت عبث تېر نه کړي خپل زندگی تباه نه کړي خپل ځواني ته لږ په درنده وګوري خپل رشتې ته لږ په درنده وګوري او خپل دغه ولس ته او خپل وطن ته خدمت وکړي نمسکال پورا پیسا برات برآمده تا فعلا خانه برای خدا مهربان است که برای یگان وقت می تو چک میکنی که شاید در فابریکا والا دیوانه شده باشه شاید نه خب مال وطنی است اگه چینایی باشه شاید برای چینایی خودش بدل از گوشنگی میمونه حتی گوشکی را استعمال که جب دل از گوش 1000 روپیه گلی زن لالی چړې 1000 روپیه چیرې ده نه د کابل جان په خپل کارتنو بازار کې سلامونه ګلونه احترامات د سیلف ټایم یوټیوب چینل زړه ته رانیږدې خوږو مینوالو اولیدونکو خویندو ورونو مشرانو کشرانو ټولو ته د زړه له تله خپل احترامات او سلامونه ډالۍ کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دې هیله وم چې ټول راته روغ جوړ خوشحاله او صحتمند اوسئ او ښکلې او په زړه پورې جمعه مو په خیر خوښۍ او خوشحالۍ سره تېره کړې اوسي هرکلی درته وایم خوږو لیدونکو نن د کابل جان په ښکلي کارتنو بازار کې بس دوستان چې خپه خدای دې وکړي چې د جمعې په دې تفریح او خوشحالیو کې یو تر بله سره ناست اوسي او خفګانونه هم له منځه تللي او هغه ټینشنونه او فکرونه او سوچونه چې د چا په ذهن کې ژوند ورباندې بوج شوی و ورباندې فشار و هغه هم د دې جمعې له برکته راځه انډیواله هم پکې راځه د دې جمعې له برکته هغه هم په خیر سره حل فصل شوی وي نو نن د کارتنا و دا کومه منطقه ده سره کیسې ښکلی بازار دی ښایسته به فرهنګه خلک دي منطقه هم ډېره ښکلې پاکه ده ښاري فرهنګ هم په کافي اندازه مراعات شوی دی او ډلې ډلې دوستان او ځوانان به د تعلیم او د تحصیل د اخذ کولو او اخیستلو په خاطر لاسته راوړلو په خاطر د خپل درسونو ته هم روان دي نو هڅه او کوشش دا کوم چې راځئ نن د کارتنو د فعلي وضعیت په هکله باندې د هیوادوالو سره لنډې مرکې زړهخوالی ولرم او په دې هیله امید ده چې د هیوادوالو دغه د زړه د تله کوم گزارشونه او کومې خبرې یا ترې او مصاحبې چې سره زره لرم ستاسې د ټولو د خوښۍ او د پاملرنې وړ وګرځي په دې هیله امید ده چې گزارش را سره تر اخره پورې وګورئ او ستاسې د ټولو د خوښۍ او پاملرنې وړ وګرځي احساس د ستومانۍ مه کوئ خپرونه کې درته ډېر څه وړاندې کول غواړم
راځي نن دا د خبرونه پیل د درې ټیرو استاد نه وکړو استاد ستړی مشي هر څه تاسو ستړي مشه څنګه شکر خیر بل دې ټیرو نه درې دي کې درې شي ولا رشکې درې ټایرونه چا راته دې کې څلور ټیرای ولا نه څلور ټایر خو نشته خو درې ټایر زیاده ته په ضمانت به مچشتا کوم څلور ټایر موټر شته و نه د دې دي دې خو نشته نشته او ولې جان شرط بچونه لګا پیسې دې څه کو نه شټفنی سره خو و دې له ګورې ټاکني سره څلور دي کې څلور ټیره ضرور ګرځي ګرانه او یا خدا درې نوم دې څه ده څه مصروفیت او څه کار کوي نوم مې عبد د رشکا چلوم ها او ابه جان څنګه د کار مزدوري څنګه ده یار ولا کار خدمات ته شکر ده گزاره کیږي او بس ترافیک هم خلاص بازار ویګا څه ده ته وایي نسی ولې نسی کار ته نه پرې دي اس ولې ته کار نه دی دلیل خو موجود دي کنه دلیل اوس موږ ته وای نه بس راځي او می عاشر شپه اشاره کی دروي رشکا یار زه به ته سیو پټوي مګنه ما کوم زړه چولې دی رښکو هر څه کې لار بند کړي دا خبره خدا والا نه خو خیر په صورت کوشش کوي چې بغل کې ودرېږي پرای لارې نه استفاده نه قانون خو مراد کوو او قانون مراد کوي سره دا زل الله دې رحم وکړي مننه دې جانا ان شاء الله ډېر مننه اینا از کجا میری بچیم؟ از سیلو؟ اوه ماشاءالله دوستانو هیوادنی تولید د سحر ناشته ها ناشته است میره پایین کو بچیم مردم دیدن نه اسمت به من گفتی بچیم ماما فرهاد است جان فرهاد جان این از کجا میری چی کنی؟ یه سیلو میره از سیلو دمی داخل جور میشه سیلو میره بازارا چطور است مردم میخوان بس صبحی بازار گرم است یا چاش یا بعد از چاش صبحی خوب باشه خوب است ایره برای صبحانه مردم میبره یه دیگه پخته است تیار آماده است دیگه چند نوع جنس داره اینجا بچه هر رقم است این چی نام داره وی چی نام داره دبلوتیس کنوروت است ناشته است ناشته است او منجله دیگه خجیر بلغاوه چند بلغاوه یا بغلاوه بلغاوه خورما تو میپروشی بچه چی خورما میگه تو میپروشی همین خورما از شما است او ماشاءالله بچه سن سال از مکتب است سن سال از مکتب است بچه چرا درس نمیخوانی میری مکتب میری او چند نمره است بچه من مکتب اول نمره ماشاءالله اول نمره است بسیار در کدام مضمون باز خوب پیشرفت کردی کدام مضمون زیاد دوست داری دایری را انگلیسی را صنف هم به من گفتی چندم صنف هستی ما هشتم عمر چند سال است بچه از ما 11 ماشاءالله پیشرفت خوش باشی بچه زنده باشی خوش آمدید بیننده نازنین ویلکم تو SRT سلکروتن یوټیوب چینل او خر اغلاس د ورېخمو د لارې وخت دوستانو ملګری مې ولاړ دی نه پوهېږم چې څه کار او څه روزګار کوي خو سخت ټیپ ټاپ کې ولاړ دی یاره داسې کرمیچ بوټانو غاړه کې څادر او بیا ګریوان هم خلاص پرېښی دی دا د ځوانۍ نښې دي نو خو نه ویښتان دې تلې انډیواله ډېر د ځوانۍ دا وږه مه کوه السلام علیکم څنګه وروره صحت مزاج ښه دی تلاري ده الله دې قدرمن کړه ژوندی اوسې خوشحاله اوسې نوم دې څه کاروبار څه نوم مې عرفان الله د کاروبار مې دا کیلو کاروبار دی روزانه کیلو روزګار کوي کله کله خپل هم خورې که نه او ولا خوري ولا نه خورو نه یوازې د ولی جان ته ساتلي دي ولی جان ته به عمر کول نه ولی جان ته هم نیم کیلې خوري کم ځای نه کیلې راوړي یاره دا دې منډي نه راوړو جان منډي نه راوړي بازار څنګه دی هلکه کالي جان ته ښې
اوس لکه لاسګاډي نه لاس لري نه کې داسې نه خطا نه شي شکر الحمدلله ښه ده والا بازار ښه او ټکه ټوکه کېږي نو ولا شکر رسول 200 پاتې کېږي ماشاءالله راځه وروره ډېره ښکلې کیلي دي یاره وطنداره ها خطا کو شکر ایستلې مار کې چېرته د لاس کې اوس د 1000 روپو کیلې ځان لالې سړی 1000 روپۍ چېرته دی څونه وخت کېږي په دې خپل دا روزګار یو 2 جمعې کېږي روزانه ها او خپل کار خوشاله یم ډېر خوشحاله یم ډېر شکر بس الله دې همداسې خوشاله لره امین تاسو هغه سره څه ځینې دوستان چې د بیکارۍ د روزګارۍ نه ګیله کوي ډېر شکایتونه کوي هغوی ته د پیغام څه دی هغه ته پیغام دا د کاروبار خو ډېر ده باید هر سړی یو کاروبار شان شروع کړي که د ډېرو نه نه لږو نه ګزاره لږ نو باید دغه 200 300 پاتې کېږي باید په دې شکر وباسي بالکل الله دې روزګار ګرځنه څلوېښت روپۍ وروره درجه ورکه نو مشتری له دې میوه ورکه اجازه ده خیر سپور دی آباد سلامت لکه خالی لاس مه تېرېږئ کا راځې څکړه خطا خو اخیستل که نه ماسل یې ها راځه که نه خواله مې تا نه به جلدي ډاکټر جوړېږي ګوره ښه انشاءالله صحیح ده که نه انشاءالله نوم دی عبیدالله عبیدالله جانه د کوم پونځي محصل یې یاره زه خپله د کابل تګ سره کېدو کې دا د دې محصل یم نو مې شروع کړی نیم سمستر د کوم پونځی دې شروع کړی دا رشته طب طب او ته مې شروع یاره که ډاکټر یې نو فعلا خو ډاکټر نه یم خو محصل یم محصل یې ماشاءالله ډېره ښه ده شخصي دې شروع کړی شخصي مې شروع کړی و درسونه څنګه دي درسونه ماشاءالله ښه درسونه وایي خو استادان ښه تکړه په طبابت کې بیا ته کومه برخه کې په رشته کې بعض هغه یم څه ورته فارمسي فارمسي او فارمسي دواسازي او دواسازي یم ډېر ښه او دلته خو دواسازانو ته ډېر ضرورت هم دی ځکه فابریکې هم ډېرې ان شاء الله ان شاء الله څنګه دې دا مسلک انتخاب کړی یاره والله مسلکي مې په دې خاطر انتخاب کړ چې په 1994 کې زه له مکتب فارغ شوم په هغې وخت کې هم ما شک درلوده چې زه یو ښه سرنوشت ولرم ښه کاروبار ولرم او آینده مې ښایي نو هغې نه بعد مې بیا ما کولی شو چې ماله زه ډېر شوق مې درلوده نو څنګه دې دونه ځنډ ورکوه اوس شروع په دې باندې مې ځان ورکړ چې پلار لږ اقتصاد ضعیف و کولی مې نه شو چې په هغې وخت کې زه فارمسي ترسره کړم نو چې کله فارغه شوم بس نو هغه ته لاس واچو رشتې ځینې دوستان بیا بس فقط وخت ته ډیکه ورکول کوي وایي چې اقتصاد ضعیف دی ولا سپین ږیری شم سر کې مې سپین ولګېده اوس پوهنتون نه وایم نو هغوی نه دي هغوی نه مې دغه غوښتنه ده چې خپل وخت عبث تېر نه کړي خپل زندگی تباه نه کړي خپل ځواني ته لږ په درنده وګوري خپل رشتې ته لږ په درنده وګوري او خپل دغه ولس ته او خپل وطن ته خدمت وکړي دا خو داسې نه ده چې یو سړی فارمسي ووایي مسخ خپل تر سره تېر کړي دا خو بس عمر ده چې تېرې لکه اوس خو دا داسې دي ځوانان چې خپل عمر عبث تېروي خپل سرنوشت ته نه ګوري خپل اندې ته نه ګوري باید لږ پوهه ولري لږ اندې ته لږ فکر وکړي مننه کور دې آباد خوشحاله اوسئ عزتمن اوسئ دوستانو ډېر ښایسته پیغام ورسره ملګري سره 94 کې فارغ شوم له 12 او اوس مې دغه په 1403 کال کې شروع بیرته په پوهنتون دا هم ښه خبره ده 9 کاله تېر شو په 10 کال بعد مې بیا خپلو عالي تحصیلاتو ته ادامه ورکړه بس هڅه او کوشش په دې پکار ده چې په تحصیل او د تعلیم لپاره هېڅکله ناوخته نه ده زه هره ورځ زده کړه کوم هره ورځ نو تاسې هم کوشش وکړئ چې څه باید زده کړو لاسته سلام بیادر جان شما جور خیرتی هست چیکار کمالم میشی ماشاءالله معیار رسایی کو کالا رسایی کو واسکات بالایش اسمت مامانو کو عزیزم شبیر احمد صدیقی شبیر احمد صدیقی و مصروفیت کاری سکال پروشی دسکال پروشی نوشی جان کدام دسکال پر از پیسه برات برآمده تا فعلا خانه برای خدا مهربان است که برای یگان وقت می تو چک میکنی که شاید بدر فابریکا والا دیوانه شده باشه شاید نه خب مال وطنی است اگه چینی باشه شاید برای آه چی نه خودش بدر از گوشنگی میمونه نه دیگه برو بازار مرده میکنه خب یگان وقت رای میکنه نه ولی خب بدر دمی خیرات خارجی سیستم دیگه خلاصه گپ به خاطر که زنی دیگر در وطن افغانستان دیگه چیز نمونده پیسه میسا کم است از اون خارج اگه بیا سر ازی کاروبار خوش نیستی شکر الحمدلله چرا خوش است باز چرا گیلا کردی باز دیگه دل است دیگه دل امرای ما شریک ساخت در دل امرای
داماد هستی عروسی کردی هیچ چیز هم نیست فعلا شکر مجرد است. چرا شکر سر مجردی کشیدی؟ به خاطر که شرایط نیست که برادر زندار شی. او ولی جان غر کی دوستانو ستړي مشئ پانی پوری ګلکپې د پښتو نوم یې د سره شریکول غواړم وروره اوس راته په پښتو کې نوم تشریح کړه اول خو د خپل شیرین نوم راته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما نوم محمد حسین ده او سره کیسې کارتیناو کې شتل نرم هم دغه ځای کې زما بازار سره کیسې کې اوسېږم کار کوم او دې نوم اصلا کې هندي ژبه کې پانی پوری ورته وایي او په پښتو کې نوم خاص نه لري خو بیا هم لکه هندي ژبه کې ترجمه چې واړې د پښتو ته واړې پاپړ اوبه راځي پاپړ اوبه پانی پوری پاپړ اوبه راځي پاپړ اوبه ډېر ښه محمد حسین څونه وخت کېږي په دې کارتیناو سره کیسې کې تاسو خپل کار مخته زما خو تقریبا د یو شپږو میاشتې کېږي دا کار کوم او جوړوي خپله جوړوي موږ مشهور ده سره ځکه کوټسنګي کې شرکت لري ورو مې څو کراچي نورم لري همغلته ولاړې د موږ خپل دغه ځای ده دلته زه ولاړ کار روزګار دی بیا په دې کې څنګه دی ولا شکر الحمدلله ګړي مزدوري پکې پاتې کېږي او الحمدلله پاتې کېږي نور دوستانو نه ته هم لږ د کار زمینه برابره کړه که نه یاره داسې خو مه کوه ولا داسې ده چې کار زمینه کار ښه شته ښه ډېر ده خو بس د ښاروالي هم لږ تنګول کې کار طبیعي نو ښاروالي خو باید ښار منظم کړي که نه دا خو بالکل منو موږ هم لکه 100% موږ ټول ملامت نه موږ ملامت یو هم لږ درسي چې غریبان ته کار واسه مطابق یا شي کوم ځای کې کار زمينه جوړه کی خلک خوشاله دي نه نور الحمدلله کار دې راځي خوشاله اوسئ قدرمن شي ډیره مننه الله دې ژوند لره دوستانو کلیپ خو مولې ده کنه پاپړ وبو ډیره یو الله مزه پکې ده مننه الله دې قدرمن کړ الله دې قدرمن په دری غږیږي زه پوهېږم ژبه دې لکه چې دری ده که نه سلام دادر علیکم سلام چی حالات خوب هستی خوب نمایشی چادران و خوابیزان کردی والا دیزاین بازار است باید بچه هست بان که بیشه خوشش بیای ها بله خوش کنه بخیر هستم شکر الحمدلله زنده باشی اسم شما بیادر کاری مسئولیت الیاز هستم مصرف اسم الفروشی باشنده کارتینو است باشنده کارتینو الیاز گفتی عبدالحیاس عبدل حیاس غیاس حیاس ایاز بله عبدالایاز خطرناک نام است خب مالی والا سخت خاص است حیاس خاص ماشاءالله بسیار خوب بچه می چند نوع چادر داری چی رقم بچه زیاد بس خوش میکنه در این وقت زمان زیادتر خوی زمان دوره جمهوری امارات است زیادتر کندوری خوش میکنه اینا رقم این رقم چادر ولا بیشتر رختی است این بچی نام یاد میشه باز کندوری زیادتر همی طالبای ما زمین استفاده میکنه نه بعدش جور شده اینا یا چی تو نه ماشینی است قیمت می دیگه باز خب یادان شوکی باز میاد که برای ما دستی چیکو بله برای ما دستی باز نه
رقم دیگه باز نمیم زیادترش معمولا نمی سردارم همین دیگه رقم. اختیار مشهور شده دیگه پتو حالا سیزنش هست بعد از زمستان از بخیره وقتی از دیگه رفت نه خوب است که بازی هم بازای بچه خیلا دیگه خب از این نسبتا سبک میپوشه و گرانگ است مگم یگان بدر بازی را زیاد خوش اون میکنه زیادتر دیگه سال شده کار روزگار چطور است شکر احسان خدا یکم دوانده نکس دیگه بازم میام انشاءالله خواهد جور شد ملامت خود یک کم اتون شما هم هستیم دیگه تقریباً سرک بند کردیم ها سرک بند کردیم خب امیده که شاروالی همچنان به مردم ای تو یک جای و منطقه را انتخاب بکنن جای مناسب باشه جای به شما انتخاب نکرده بود چه انتخاب کرده خدا پشت پارک است خب. جکای کس میه و حالی که شما شکایت میکنین دیگه ملامت و مقصر ما شما دولت خبر جای داده بله چون اونجا کس نمیره پشت پارک بسیار نیم ساعت راه است خیر از کارتار ما چاپ میکنیم توضیح میکنیم که اونجا برین دیگه چای بخوریم قرباندن ممنون خوش تشکر وړوکه ستړی مشي جوړ بخیر خبره وکړه کنه څنګه جوړې صحت دې څنګه ده بیخي ښه ده څه کار څه روزګار کې زویا پلاستیکونه خرڅوي ها خبره خو راته تیزه کوه مړه داسې بیداره سړی ښکاري مکتب نه وایي ما واسکټ دې ماله نه راکې ها څنګه ولې ما واسکټ دې ما ته راکړه زه به واغوندم ما سره ښه ښکاري ته لږ باره وګوره که نه کمرې ته وګوره واسکټ دې ما ته نه راکړې تا سره خپله یو دانه دی کله دې دا واخیسته ځان ته اختر کې بیا به بل اختر پورې دا واسکټ کوي نو صحیح ده زلمی سړی چې بیخي را سره خبرې نه کوي ستړي مه شئ وروره جوړ په خیر کلاري ده صحت ښه دی څادرونه مې وکتل یو خو تا مه اخیستی دی ګورې دا دی په اوږه دی اچولی ده دا کنداري دي که نه هغه واړه دي دا او واړه دي دا ښه دي هو دا یې ښه دي هلکه ډېر یو ښکلی ټیپ دې خوښ کړی دی ځان ته تور کالي تور څادر بیا ورسره ډېر ښکلي سنت دې پرېښي دي زړه مې دنیا نه تور ده دا ولې بس په چی شي کار نشته غریبي نشته ده مالونه شروالې ولوړي یو وارې ویوړو شل ورځې بعد یې راکړو اوس یې بیا وړی وی بیا شل ورځې بعد راشه او راته وایي وی که رشکوا دې خیستو زه به دې ښځې خبره بله ده که نه ما چې څونه پوښتنه وکړه الله خوا دې تاسو ته ځای درکړی هغلته هېڅوک هم نه راځي اول دا ته نه راځي بیا دا مشتریان نه مقصد داسې دی راځي چې تاسو ټول هلته لاړ شئ مجبور دي دا خلک چې نه هغه موقتي ده هغه ویلي چې تاسو موقت دلته کښېنئ نو دایمي خو نشي درکولی که نه چې په شرعي قوالی درکړي نو خو صحیح ده چې دایمي نه ورکړي دا خلک به څه کوي خو چې ځای درکړی ده باید په خپل ځای کې قرار واړوئ هلته نه راځي که نه ګاګ نه ولې هغه سړک نه ده هغه سړک هغه نه لږ ده فرعي دی که نه د موټرو د ازدحام او بیروبار دونه نشته بس نه هم پرېږدي کار ته هم نه پرېږدي ملامتیا دې ومنله که نه یاره کار ته هم نه پرېږدي زه خوشحاله اوسئ مننه لکه ماما صبر وکړه ماما صبر وکړه صبر وکړه ګوره دې وخت زما په خپل هم بریتونه بیخي چنګ دي جوړ په خیر یاره الحمدلله خیر څنګه یې الحمدلله خیر صحت مزاج ښه دی خیر استاد خیر است داسې شکرونه وباسئ لکه نوی واده چې دې کړی بس پارټي او شکر ایستل پکار دی الحمدلله الله ناراضي است الله دې ناراضه نه شي څنګه دی کیلو بازار څنګه بس گزاره کې سات تیریږي الحمدلله خوش نه وي بیګارم ښه دی بس که نه بېروزګارۍ نه بېګارم ښه دی سړی پکې اخته چې و پردی کارو کې دا خو الحمدلله چې بس یو مړۍ روزي پکې ده الحمدلله خپل هم خورې که نه خپل خو خوري بس که دې په خلکو خرڅوي نه خپل هم خوري ظلم ته شین دی هغه څه پیدا یا کته پورته ګرځېږي را ګرځېږي بس دې هم دې بازار کې مارکیټ کې تاویږي بس دا خلک الله پاک وسیله کړي دي درجن نیم درجن دا خرڅوي او بازار ته ځي ښه کلیواله کور دم دلته دی د کوم ځای مسافر یې نه زه د ننګرهار نه راغلی یم نوم مې نام الله دی د لالپور ولسوالۍ د ګرداوي د کومې ولسوالۍ د لالپورې ولسوالۍ لالپورې ولسوالۍ ګرداوي د لالپوره ګوشته او کامه دا څنګه ټول کابل له راځي علت څه دی یاره دا بس هلته کارونه نشته دی زمونږ جلال ښار چې دی ډېر تنګ دی او هلته زمونږ کلي چې دی اطراف دي بیخي د کار زمینه نه برابرېږي سړی کار وکړي چې کله لاړ شي دوستان دې هرکلي او ستړي وشي له راځي ولې نه خامخا خوشحالېږي بس ماښام کې ګپ شپ انعام الله خان راغلی دی بېشکه همداسې بیا څه ډالۍ تحفې د ځان سره وړي یاره بس د ځان سره دغه انګور منګور وړو مڼې وړو بس بیا ماخوستان کې انډیوالان دوستان ته راوباسو ګپ شپ ته لګوو ساعت سره تېروئ څه وخت بله خیره کور ته ځئ یاره زما خو نن اته
کومه ورځ ده راغلی یم او داسې 20 ورځې کار وکړم بیا به د خیره ځم. شل ورځې بعد به له خیره سره ځې. الله دې قدرمن لره خوشحاله اوسې. مننه. سلام سلام. السلام علیکم برادر. نباتی نیک سلامی عسکری کی نظری تو قبول نداره. خیر السلام. ای ما میگم شیر از شیر. چی اول؟ شکر الحمدلله. خوب است و بدر علی چوریش نکنی. نزنه بزنی. خوب. او را باز شما میخوایم. چی اول؟ شکر الحمدلله. کار روزگار چطور است؟ شکر است. کامپالا مشت کانال آوردی از کلانا را؟ از کلانا را. از کلانا را. بازار چطور است؟ بازار الحمدلله شکر خوب است. بعد از ساعت دیگه تیر میشه. شکر الحمدلله این چرواله یکی ماندرالای مونه. چیستا؟ چرواله نمیمونه. برادر شروالی خوب برای جای داده علی شروالی. چرواله کو یک جای داره. اون آمد باش گپ نزن و چه میزنی. کجا کامله. نه مکسر شما هستین که سرک بند کردین نه؟ نه سرک کجا بند کردیم؟ ای کجا؟ سرک اون کشاد. کجاست؟ این طرف سرک است این طرف. سرک اون طرف نه سرک اون طرف. کلی چرخ پر جای. بخیر. سلام علیکم. خوب هستی؟ خوب است بخیر. بیادر گفتم که شما مقصر هستین میگن نه مقصر هم است بس قبولم نمیکنم. کوئی کس قناعت نداره نه خب بس چی کنی باید قناعت بکنی. بله بله. روی سرک است بند کردیم با واقعیت خود چی کنیم مجبور از اگر حل نیست. خدا مهربان است. راه حل نشان بدن که ما اونم کار انجام بدیم. اسم به معنا گفتی عزیزم. اسم ماست خانزیب. خانزیب. خان زیب. بله. او چه خان پیارانه. ها؟ خب مگم غریبی اوس کنه. خدا مهربان است. جو بدی دکشی. بشک الله ما دازانم چې جوړ ده کنه دا څه دی بس پېښ بشک مبارزه پکار ده الله دې قدرمن خوشاله اوسې څه مصروفیت لري یاره څه کار روزګار کوي بس دا کمپنی دی جرابې مرابې دا خرڅوي ګډ وړ دی بس خرڅوي هندستان دی بازارونه خي ولا شکر الحمدلله خدي گزاره کوي چې پرې ژمي موسم ده کنه دا کمپنی او دا حساب کتاب او جرابې وانده سیزن ده ان شاء الله کې شکر الحمدلله خوشاله یم دې کار دې کمپنی له څه خاطر لري ولا کمپل خو ورو کاند ژمي کې ګرمي همدا د خاطر لري او والا کمپل چې نه پوښ به دی خو خي ګوره به سينو بغل کې به ډاکټر دا ورځي نو موږ کمپل راوړي چې کمپل نه خلک استفاده وکي جامبو کمپل دي اصلي کمپل دي لاټ کمپل دي او ارزان دوست بده موږ کې کلاک دونه نه سره چې کمپل نشي انده غس وای دا خوشاله وسی چې شر دراوړ ولا خوشاله وسی ژوند دې مننه کورونا خو دوستانو مینوالو بل خصوص د سلګوټه یوټیوب چینل زړه ترانه زې مینوالو د نن لپاره کله او ځانګړې گزارش او بخورره کله او ځانګړې گزارش هم دمرو هیوادوالو سره لاندې مراکز له خواله او کله د کارتنو خسته بازار تر یو بل ځانګړې گزارش او خبرونه چې زه صاحب الله صافي البته که زموږ چینل مونږ سبسکرایب کړئ در سره ضرور لایک کومنټ شیر او سبسکرایب کړئ ستاسو په خپل درانه چوپړ کې ازري تاسو خپل بخون کې خدا سپارم هر چیرې چې استل خوخه خوشاله ژوند ولرئ السلام علیکم ورحمت الله